د ارزګان کندهار لویه لار د 115 کیلومتره اوږدوالي په لرلو سره هره ورځ د سلګونه مسافر او نقلیه وسایطو شاهده ده، خو د دې لارې خرابوالي خلکو لپاره لویه ننګونه رامنځته کړې ده. په دغه لویه لار کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي دا مسیر په جدي توګه ویجاړ شوی او بیا ځلې بیا رغونې ته اړتیا لري. دوی په دې مسیر کې له ګڼو ستونزو خبره کوي او ټینګار کوي چې د دې مسیر جوړول هیر شوي دي. بربري موټران ټوله پر دغه لار باندې روان دي، کوچني موټران ټوله پر دغه لار باندې، یعنې مریض خوشحاله واده و هر څه خوشحالي و خفګان چې موږ دي ټوله د دغه لارې څخه موږ د بل ولایته لاره نه لرو، عمومي لاره دغه عمومي لاره ده. په دغه لار باندې چې موږ هر شی عمل و نقل کوو، معنا ډېر په سختۍ سره موږ دغه لار باندې تګ و راتګ کوو. که دا لار جوړه سي روغه سي نو موږ به ډېر په اسانۍ سره خپل اقتصادي شیان هم هلته وړو، خپل مریضان هم په اسانۍ سره هلته رسوو، نو زموږ ته ډېر وسایي په دغه لاره کې چې جوړه سي پېښېږي. یو شمېر مسافران هم وایي د لارې خرابوالي له امله له دې لارې څخه ګڼو سختیو سره مخامخېږي او له همدې کبله له مسؤلینو څخه د دې مسیر بیا رغونې لپاره د پاملرنې غوښتونکي دي. موږ چې کله دلته مریضان پیدا کړو کندهار ته بیایو، هغه ډېر په مشکل سره بیایو چې کله پر لارې باندې موټر راته خراب سي، کله بل مشکل وي، نو کله چې موږ مریض د کندهار پرې رسوو هغه یا مړ سي یا معنا د نور مشکلاتو سره مخ سي. زموږ هغې ته راسه چې پر ولاړ سي، هلته چې ولاړ سي به دا ټول موټر کې د اسکرونه دوی پاته سوي چې اخر پیټ ایستل سوي نه وي. نو دا خو باید د لوړ دغه موږ ته یو څه فکر وکړي، یعنې دا څو لسیزو کې نه دی جوړ سوی، زموږ سره ډېر ظلم سوی دی. بل پلو د ارزګان سیمه ییز مسؤلین په دې مسیر کې د موټر چلوونکو او مسافرینو ستونزې مني او ډاډ ورکوي ډېر ژر د دې سړک د بیا رغونې چارې پیلوي. کندهار او د ترینکوټ ترمنځ چې کومه لار ده، نو د دې ستونزې او د مرکز سره څو ځلې شریکې سوي دي چې هغه انشاءالله بودیجه منظور سوې ده چې په ډېر ژر وخت کې باید د اساسي رغېدو چارې پیل شي. د مسؤلینو په وینا د خلکو د غوښتنو پر بنسټ لومړی په دغه سړک جغل اچول کیږي او هواریږي او بیا یې په اسفالټ کار ترسره کیږي.